افغان حکومت تازه له زندان انس حقانی او 2 نور لوړپوړي طالب بندیان آزاد کړل چې په بدل کې به یو شمېر افغان سرتیري او د امریکایي پوهنتون استادان آزاد کړل شي. د افغان حکومت یاد اقدام د مشرانو جرګې له کلک غبرګون سره مخ شوی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې وسلوالې ډلې د افغانستان د خلکو قاتلین دي او د سولې له مذاکراتو او اوربند پرته باید طالب بندیان له زندان آزاد نشي. اگر اینها رها میشوند این تعداد مردم افغانستان که شهید شدند در حملات انتحاری، چه در جاده ها، چه در مساجد، چه در مکاتب، چه در اجتماعات، خونی از اینها به هدر خواهد رفت. سناتوران وایي چې د وسلوالو ډلو بندیان باید د افغان ځواکونو په مقابل کې تبادله شي او هغه طالب بندیان چې آزادېدل یې له قانون سره په ټکر کې دي باید آزاد نشي. په ورته مهال د مشرانو جرګې نور غړي بیا له حکومت غوښتنه کوي چې په میدان وردګ ولایت کې د علیپور په نوم د غیر مسؤل وسلوالو قماندان چې په لویه لاره پښتانه وژني ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپاري. که چیرته د دغه ځوان فجایع وحشتونه او ظلمونه او قتلونه او قطاع طریقۍ په همدغه شکل دوام وکړو او زموږ چارواکي سترګې پې پټې ونیسي، په لوی لاس به د وردګو ولسونه په خپل مابین کې بدۍ او بدبختۍ ته سره مواجه کړو. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم ولسي جرګې او د بشري حقونو کمیسیونونو په میدان وردګ ولایت کې د غیر مسؤل وسلوالو قماندان علیپور په تړاو د جدي اقدام غوښتنه کړې وه او نوموړی یې د لسګونو کسانو په مرګ ژوبلې تورن کړی و.